عرض مې څه درته کوي عزیزانو؟ کړنې څه چې کرې هغه به یې بیا دا څونه ښایسته قول دا متل دی، لیکن ځینې متلونه هغه ثابت وي، د احادیث مفهوم بیانوي. علماو لیکلي دي، مولانا روم رحمه الله چې مثنوي شریف لیکلی دی، د مثنوي شریف د اشعارو چې کوم مفهوم دی دا ټوله د آیت و حدیث سره اخیستل سوی دی. آب اندر زیری کشتی پشتی است، آب اندر کشتی هلاکی کشتی است. دا یو شعر دی، څونه حقیقت یې بیان کړی دی. مولانا روم رحمه الله فرمایي اوبه که تر کشتۍ لاندې وې، کشتۍ که د اوبو پر سر و، د سیند پر سر و، د دریاب پر سر چلیدله، دغه اوبه د دې کشتۍ دپاره پایه د خپل مزل به کوي. آب اندر کشتی، لیکن که دا اوبه دې کشتۍ ته داخلي سولې بیا کشتۍ څه کوي؟ مولانا روم رحمه الله د انسان د زړه مثال د کشتۍ سره ورکړی دی، د دنیا مثال یې د اوبو سره ورکړی دی. کله چې د دنیا محبت د زړه څخه د باندې وي، نو بیا د دې زړه مثال د کشتۍ دی چې پر اوبو باندې سپور دی حرکت کوي، بیا زړه ته مشکل نه لري. لیکن کله چې د دنیا محبت دلته ورننوتی داخل سو، بیا یې زړه در خراب کوي. حب دنیا رأس کل خطیئه، د دنیا محبت د هرې ګناه سر دی. نن مو سوچ کړی په اولادو باندې څه شو، په کورو باندې څه شو؟ صحابي راځي نبی کریم علیه السلام ته عرض کوي چې یا رسول الله ادعو الله ان یستجاب لی، ای د الله رسول ته خو یو خواست وکړه. څنګه خواست وکړم چې زه هره دعا وکړم الله یې قبوله کړي؟ یا رسول الله ما ته یې دعا وکړه چې سعد بن ابي وقاص هر خواست کړي الله یې قبولوي، دا خو د هر چا زړه غواړي. قال اطب طعامک، قال نبی کریم علیه السلام فرمایلی سعد بن ابي وقاص اطب طعامک، کومه ګوله و ډوډۍ چې خوري هغه پاکه که تکن مستجابه دعوتي، بیا به ستا دعا د الله په نیز قبلیږي. اوس نه خبره چا د قبولې سوي دي، پاکه نه په قمص ته دښخونه نه دی چې صفر دي. بعضې کسان وایي د کومې خوا یې پیدا کړو ګرد چټلي سولې، ګرد نه دي چټلي. روزانه والا چې په اخلاص ولاړ شي کار وکړي، مازدیګر کور ته راشي دا د ورغو دا کلک ځایونه یې تڼا کړي، دغه پاکه ډوډۍ ده. ریډي والا که په ایمانداري ولاړ شي هلته بادرنګ و بینډۍ خرڅ کړي، ماښام کور ته راشي ګډبډ پکښې ونه کړي، دا پاکه ډوډۍ ده. دکانداري ته که ولاړ شو په صحیح معنا او په ایمانداري باندې تجارت وکړو، دا پاکه ډوډۍ ده. یحشر التجار یوم القیامت، تجاران و سوداګران به د قیامت په ورځ مع النبیین والصدیقین والشهدا، دا به د انبیاو علیهم السلام په سب کې ولاړ وي، دا به د شهداو په سب کې ولاړ وي، دا به د صدیقینو. کوم دی؟ التاجر الصدوق الامین، هغه تجار چې رښتیا وایي دروغ نه وایي. ته په خدای باور وکړې ځای ځای سودا ته ورسي انسان حیران شي، وروسته بیا درک معلوم شي چې دا کې غلط شی در کړی دی، دا ولا کمزوري شی در کړی دی، دا 2 نمبر شی در کړی، 2 نمبر یې دا جیلی شی در کړی. التاجر الصدوق الامین، هغه تجار چې دی رښتیا وایي دروغ نه وایي. الصدوق الامین چې امانت والی، دوم شی په اول شي نه ورکوي، دغه تجارت دی. نو سعد بن ابي وقاص عرض وکړي یا رسول الله ادعو الله ان یستجاب لی، دعا وکړه چې الله زما خواست قبول کړي. قال اطب طعامک تکن مستجابه، ډوډۍ پاکه که نفقه پاکه که، هر ځایه مه خوره چې ښه ده، هر چا د مه قبلوه، بیا به ستا دعا قبلیږي، بیا به ستا دعا قبلیږي. وایي یو خبره واورئ، په صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم کې یو ښه صفت چې الله عز وجل ایښی هغه څه و؟ د نبي کریم علیه السلام څخه د عقلمندۍ پوښتنې کولې، د لا یعنې سوالو څخه الله عز وجل منع کړی. پالتو سوالونه مه کوئ. یو سړی ټلیفون کوي د امام صاحب د مور نوم څه دی؟ د امام صاحب د مور نوم څه دی؟ د موسی علیه السلام د مور نوم څه دی؟ که ته د ده څه پوښتنه وکړې چې ستا د مور نوم څه دی، څونه به خوابدی؟ ته د امام صاحب مور څه کوې؟ دا لا یعنې سوال دی. ستا د امام صاحب د مور سره څه کار دی؟ ستا د موسی علیه السلام د مور سره څه کار دی؟ تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، هغه یوه ډله د نیکانو وه چې تېر سول، هغوی پوسه خپل عمل یې پوسه، ولکم ما کسبتم، تاسې ته الله عز وجل هغه څه درکوي چې تاسې یې کړي دي. ته خپل جنایتونه وګوره، ته خپل جرمونه وګوره چې امت پر کوم حال روان دی. دې ته وایي لا یعنې سوال، بې فایدې سوال، بې معنا سوال. نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الاغلوطات، نبی کریم علیه السلام د داسې شانو څخه منع کړې ده چې انسان سرګردانه کړي. عن الاغلوطات، د اغلوطاتو څخه نبی کریم علیه السلام منع کړي. یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسانو چې ایمان یې راوړی دي، لا تسألوا عن اشیاء، د داسې شانو په باره کې پوښتنه مه کوئ، ان تبد لکم، کې چیرې جواب تاسو ته درکړی سي، تسؤکم، تاسې به خفه کړي.
د حذیفه رضی الله عنه په نامه یو صحابي ورغی نبي کریم علیه السلام ته پوښتنه وکړه چې یا رسول الله اين ابي اين ابي زما پلار به چیرې دی؟ قال ابوک فی النار، ستا پلار په دوژخ کې دی. فخفص اوښه ورکه سوه. یو شخص نبي کریم علیه السلام ته راغی زما اوښه چیرې دی؟ الله عز وجل وایي دا آیاتونه نازل شي. دا ته څه انتیکه کوي؟ دا لا یعنی پوښتنې دي. نبي کریم علیه السلام عالم الغیب نه دی. انک انت العلام الغیوب، علام غیوب ذات چې دی هغه الله دی. اوښه څه خبر دی چې نبي کریم علیه السلام چیرې دی؟ زموږ د ټګانو ته ور روان دي، موټرسایکل مې ورک شوی دی، ته یې شی راکړه. هغه نه بیا یو پټ کې ټک، بیا نو وروښي ستا موټرسایکل په هغه ځای کې ولاړ دی. غاجیان څه پکښې وایي؟ خو د دغه آیاتونو خلاف دي دا کار. اسباب ځان ته شی دي، اسباب ځان ته شی دي. اسباب خدا دی. ډاکټر ته ښځه ورځي، بچی یې پناست دی، ته زما بچی وګوره نر دی که ښځه ده. خلک وایي دا خو غیب دی. بابا غیب چی شته وایي؟ تفسیر بیضاوی چې تاسې وګورئ، تفسیر جلالین په هغه کې د غیبو تعریف کړی دی. الغیب ما غاب عن الحواس. غیب هغه څه ته وایي چې د حواسو سره اخواته وي. په سترګو یې نه وینې، په غوږو یې نه اورې، لاس نه ورځي، پښه نه سي وروړی. لیکن تا ته چې نن په الټراساونډ باندې ډاکټر حضرات چې نر و ښځه معلوموي چې هلک دی کنجلۍ د اټکل د اسبابو پر برابر یې بیانوي. خوا دې هلته عکس ځینې واخلي. تا چې کمره ایښې ده په دفتر کې او د باندې خلک ویني، دا ته اوس عالم الغیب شولې؟ یعنې شرکتو کې په غټو دوکانو کې تلویزیونان پراته دي، کمره یې د باندې لګولې ده، په تلویزیون په سکرین کې هر سره روان دي که نه دي؟ دا اوس ته عالم الغیب شولې که د باندې هلته کمره ایښي؟ نو بیا خو ورته وایي دغه شرکتونه چې لري دا پټې پټې کمرې چې ایښي دا خو ګر عالم الغیب شولې. خو دې ته نه وایي عالم الغیب. عالم الغیب هغه څه ته وایي چې د اسبابو څه ماورا دی پېژندل کوي. نو الله عز وجل څه وفرمایل؟ هغه سړی راغی پوښتنه وکړي زما اوښ چیرې دی؟ الله عز وجل وفرمایل دا تاسې څه کوئ؟ د الله نبي مه په عذابوئ. داسې پوښتنه وکړئ چې هغه پوښتنه په ګټه تمامه شي. حدیث شریف کې راځي انما شفاء العي السؤال، د عاجزۍ شفا سوال دی. لیکن ښه سوال چې دی دا د پوهنې علامه ده. ښه سوال کول دا نصف علم دی. ښه سوال کول. نو یو صفت چې په صحابه کرامو رضی الله عنهم کې الله عز وجل شو هغه دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راتله نصیحتونه یې غوښتل. په موږ کې دا نشته. زموږ په اکابرینو کې دا ترتیب الحمدلله و تر اوسه پورې ژوندی دی. کله چې یو شاګرد ورسي د استاد سره ملاقات کوي، بیا ملاقات چې وکړي چې را رخصتېږي، حضرت یو خاص نصیحت که راته وکړي. دا څومره ښایسته او د دې ثبوت په حدیث شریف. جابر ابن سلیم صاحب فرمایي چې زه رالم زما اول ځل ملاقات دی د رسول الله سره صلی الله علیه وسلم. ما ولیده یو سړی ناست دی، خلک راځي پوښتنې ځینې کوي چې هره خبره وکړي، خلک یې په قول باندې کوي. اخر ته ما په سلسله مې تاسو ته تېرې جمعه بیان کړل. وایي ما نبي کریم علیه السلام ته په اخر کې عرض وکړي اعهد الی یا رسول الله، ما ته یو نصیحت وکړه. خبره چې مخامخ تاثیر لري، ځکه الله عز وجل د هدایت لپاره دوه شیان رالیږلي دي. صرف کتاب د هدایت لپاره نه دی رالیږلی، د آسماني کتابونو سره الله عز وجل انبیا علیهم السلام هم رالیږلي دي. که چیرې بې له استاد شی زده کېدلی، نن به ډاکټران زیات وای، انجینران به زیات وای، دا هر کسب و پیشې خاوندان به زیات وای. لیکن هېڅوک دا نه مني چې ډاکټري د کتاب یوازې زده کېږي. کله چې ډاکټر صاحب ورسېږي د ډاکټري اسناد ورکړي، وایي ته به 2 کاله ولاړ سې جرمني ته، بل ته وایي ته به 2 کاله ولاړ سې کوټې ته سیول هسپتال ته، بل ته وایي ته به 2 کاله ولاړ سې اسلام آباد ته، بل ته وایي ته به 2 کاله ولاړ سې چین ته، بل ته وایي ته به 2 کاله ولاړ سې کوم ملک. دا ولې ورکوي؟ انتیکه دا ده. انجینري په استاد زده کېږي، انجینري په استاد زده کېږي، نجاري په استاد زده کېږي، حتی پوښي ده که نه ده چې پښې موږ بولو، انګر یې بولو، ارې تېره کوي، هغه لا استاد غواړي. لیکن د الله عز وجل کتاب دی بې استاد زده شي. نو دوه شان الله عز وجل د هدایت لپاره رالیږلي دي، یو کتاب بل پیغمبر. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. الله عز وجل هغه ذات دی چې په امیانو کې د دوی څخه یو نبي راولېږي. عرب هغه انسانان و چې حساب و کتاب یې نه وزده. یتلو علیهم آیاته، د دې پیغمبر وظیفه څه ده؟ د الله عز وجل د کتاب آیاتونه به تاسې ته وایي. نو که یو ځای ملا صاحب د الله د کلام آیاتونه درته ویل، پر ځان یې مه غموئ. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وظیفه ده. یتلو علیهم آیاته. مخامخ صحابه کرام ناست به، مخامخ به نبی کریم علیه السلام ناست. الله عز وجل نبی کریم علیه السلام ته د یتلو کلمه ویلې ده، او صحابه کرام ته د علیهم کلمه ویلې ده. ای زما نبي ستا وظیفه چې شته یتلو علیهم آیاته، ته به دوی ته زما آیاتونه وایه، ویزکیهم، د دوی تزکیه به ورکوې. تزکیه دغه دی چې جابر ابن سلیم صاحب راغلی
تزکیه پیري و مریدي خو نن موږ پر تعویض باندې را حصر کړل. هر چا چې ښه تعویضونه کول موږ وایي دا غټ پیر دی، هر چا چې ښه دمونه کول موږ وایي دا غټ پیر دی. یزکیهم تزکیه دغه ته وایي. واورئ د تزکیې خلاصه دا ده کله چې یو مرید د خپل شیخ سره لین سو، کله چې یو شاګرد د خپل استاد سره متصل سو، صحبت و ناسته یې ورسره کول، که د ده د زړه څخه د دنیا محبت ووتی، د ده زړه د آخرت اعمالو ته متوجه دغه ته تزکیه وایي. دا چې پیر یې چرګان خوړل، خلیفه یې یو څه طریقې وکړه پسونه خوري، د خلیفه یې طریقې وکړل غویان و اوښان خوري، نو دا کومه تزکیه شوه؟ یزکیهم تزکیه چی شته وایي؟ هر څه د زړه څه وتل، د الله مینه و محبت زړه ته ور اچول، دغه ته تزکیه وایي.